هغه ځوان چې هغه نامحرم زنانو ته ګوري یا د نامحرم زنانو سره خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو ورځ عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه راغی. عبد الله بن مکتوم دا یو ړوند صحابي و چې په سترګو باندې نه لیدله. نبی علیه السلام ملاقات راغلی او د نبی علیه السلام سره د نبی علیه السلام دوی بیبیګانې هم ناستې وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم و خپل بیبیګانو ته وویلې چې تاسې پرده وکئ. بیبیګانو ورته وویلې چې دا خو یو ړوند صحابي دی، دا موږ نسی لیدلی په سترګو باندې. نبی علیه السلام ورته وویلې ایا تاسې هم ړندې یاست؟ تاسې هم دی نسی لیدلی؟ پوسه چې کله ته د نظر خیال نه ساتې بدنظري کوي. بدنظري کول سره یو انسان غټ ګناه و طرف ته ځي. چې کله ته غټي ګناه و طرف ته ولاړ سي نو پوسه چې تا ته به غټ مشکلات هم راځي. ځکه هر غټه ګناه د ځان سره یو مشکل خامخا راوړي. چې کله ته بدنظري کوي پردیو زنانو ته ګوري یا د هغوی سره خبرې کوي نو پوسه چې هیڅ کله بستا په زړه کې د الله لپاره مینه محبت پیدا نسی. ځکه د الله مینه محبت هغه زړه کې نه پیدا کیږي چې په کم زړه کې دغه ګناه وي.